سلامونه دوستانو ته مې لرم روغ او جوړ خوشاله وای په نننۍ ویډیو کې ستاسو لپاره ښیم چې څنګه کولی شو د ډي وي لاټري ثبت نام چې چا کړی وي د هغه فورمې چیک کړو چې آیا زموږ ثبت نام چې کوم کړی و موږ ته لاټري وتلی دی او که نه ده وتلی دوستانو نو ډېرې ملګرو همدغه غوښتنه کوله چې څنګه کولی شو دغه لاټري چیک کړو نو دوستانو اسانه طریقه دی تاسو له هر څه مخکې به دوستانو تاسو څه وکړئ لاړ به شئ کروم براوزر به راخلاص کړئ په خپل موبایل کې کروم براوزر مو چې کله دوستانو راخلاص کړ نو زه به د دې لینک هم ستاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم تر څنګ د ویډیو په کامنټ کې به هم درته واچوم دغه ډي وي لاټري پروګرام لینک او که نه وي نو تاسو دوستانو راشئ او زما واتساپ ګروپ کې به مې د واتساپ ګروپ شماره هم په سکرین باندې درته ښکاري ستاسو واتساپ شماره او درڅنګ د واتساپ ګروپ لینک هم په ډسکرپشن کې شته دی کوم براوزر کې به راشئ دلته به ډي وي لاټري سټیټ چیک ورته ولیکئ نو دغه به دوستانو تاسو ورته ولیکئ او تاسو به دغه ویبسایټ راشئ او دا چې لومړی ویبسایټ به راخلاص کړئ نو تاسو تمین کوو چې لږ انتظار باسو تر څو دغه ویبسایټ له موږ سره خلاص شي ښه دوستانو دغه ویبسایټ چې دغه اوس له موږ سره خلاصیږي دا چې موږ څخه کوم اسناد او څه غواړي چې موږ دغه خپل ثبت نام چیک کړو راځو دوستانو اوس دلته په دغه ایکس شیر وای اس دس ګروپ پروګ باندې هغه کنفرمیشن نمبر چې زموږ په فورمه کې موږ ته راکړی و همغه هم دلته اوس ورکوو دوستانو کنفرمیشن نمبر کوم دوستانو اوس راځم ستاسو ته هغه کنفرمیشن نمبر ښیم چې کنفرمیشن نمبر کوم ده دوستانو ها دغه دوستانو دغه زموږ کنفرمیشن نمبر دی 2025 شپږ واي اس 6IR7289 EN دغه به تاسو راواخلئ دوستانو همدغه ځای کې به دلته ورته ورکئ ښه دقیق به دوستانو تاسو ورته ورکئ چې هلته بیا ستاسو په دې کې غلط نه شئ نو ستاسو به راشئ همدغلته به دغه نمبر ورته ورکئ که هم دوستانو ورکئ راځو دلته په لیست یعنې فیملي نوم کې زموږ هغه تخلص ورکوو کوم تخلص دوستانو ورکوو راځو ستاسو ته او دلته زه ښایم چې کوم تخلص ورکوو ښه دوستانو دغه ستاسو تخلص دی مثلا دغه نفر تخلص دی فردوسي او دلته ستاسو دوستانو د کوم ټکی نښان چې وینئ دغه چې ورسره لیکلی له دې خواته ټول تخلص تاسو پسې ورکئ فردوسي مثلا زاهد الله فردوسي دی دغه نفر نو راځو همدغه فردوسي تخلص هلته اوس موږ او ستاسو ورکوو او را به شئ دلته به همغه تخلص دوستانو ستاسو ورکئ هم دوستانو کله چې ورکئ اوس به دلته فورمه کې د زیږېدو نیټه هم تاسو لپاره لیکلې وي همغه زیږېدو نیټه به تاسو دلته دوستانو ورکئ او راځو دغه یار اف برت دی همدغه ورکوو 2002 کال دغه نفر په 2002 کال کې زیږېدلی دی راځو همدغه په دغه ځای کې یار اف برت کې ورکوو 2002 دا هم دوستانو خلاص شو یوه کپچه موږ ته راکوي راځو دلته 9BS6 9BS شپږ دغه ورکوو او راځو سبمیټ باندې کلیک اخلو کله مو چې معلومات ټول بشپړ کړ ورمه کړ په دقیق ډول راځو سبمیټ باندې کلیک اخلو کله مو چې په سبمیټ باندې کلیک ووایست دوستانو اوس لږه شیبه انتظار کوو تر څو زموږ معلومات چیک شي چې آیا موږ غوره شوي یو د ډي وي لاټري لپاره او که نه یو غوره شوي لږه شیبه انتظار باسو دوستانو تر څو زموږ ته اوس دلته معلومات راکړي ښه دوستانو وایي دلته وایي has not been selected دا دوستانو څه معنی has not been selected وایي ستاسو غوره شوي نه یا دوستانو یعنې دغه شخص چې دی هغه ناکام دی دوستانو او نه دی کامیاب شوی یا بریالی شوی نه دی دوستانو نو هلته چې بیا کله دوستانو موږ ته لاټري وتلي نو هلته موږ بیا سکسیسفول وو که نه یعنې موږ په بریالیتوب سره هلته یعنې سلیکټ شوي وو او تر څنګ غوره شوي وو خو که تاسو ته یې ولیکل چې has not been selected یعنې تاسو غوره شوي نه یې او تاسو ناکام یې نو تاسو دوستانو بالکل په دغه ډي وي پروګرام کې ناکام وای دوستانو
نو همدغه وا طریقه چې ما تاسو لپاره وښودله ډېری دوستانو همدغه غوښتنه کوله چې څنګه کولی شو دغه لاټري چیښ کړو دوستانو تر څو موږ وکولی شو خپل معلومات ترلاسه کړو چې آیا زموږ کامیاب یو او که ناکام یو. نو دوستانو دغه ویډیو مو که خوښوي لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. تر بل ویډیو چې بیا به زه راځم تاسو په لوی الله سپارم دا چې څنګه بیا دغه لاټرۍ د ثبت نام کېږي د دې په اړه هم ستاسو لپاره یوه ویډیو راوړم.